د پکتیکا ولایت په ارګون ولسوالۍ کې د افغانستان کرکټ د نومیالي او پخواني ملي لوبغاړي مرحوم شاپور ځدراڼ د یاد ژوندي ساتلو په موخه د کرکټ سیالۍ پیل شوې. د دغو سیالیو د پیل په مناسبت په جوړه شوې غونډه کې د سپورټي مسؤلینو، قومي مخورو، ملي سوداګرو، لوبغاړو او ګڼ شمېر ځوانانو ګډون کړی و. د سیالیو مالي ملاتړ د ملي سوداګر حاجي سخي دستګیرزوی له لوري شوی چې د پایلوبې ګټونکې لوبډلې ته به د جایزې په توګه یو موټر هم ورکړل شي. د پکتیکا د اولمپیک بدني روزنې او سپورت امریت مسؤلینو د دغو سیالیو جوړېدل مهم وبلل او ویل چې د ځوانانو د ورزشي استعدادونو د ودې او هڅونې لپاره د ورته پروګرامونو دوام اړین دی. دوی همدارس د مرحوم شاپور ځدراڼ د نوم په یاد د دغو سیالیو جوړېدل وستایل او نوموړی د افغانستان د کرکټ له هغو لوبغاړو څخه وباله چې د هیواد لپاره د ویاړ ګڼې شیبې او لاسته راوړنې لرلې. لومړي سر کې خو له حاجي صاحب څخه نه زیاته مننه چې دلته زموږ د ځوانانو د ورزش ملاتړ کړی ده. زیاته مننه. دا تاسو یاستئ چې د ځوانانو ترمنځ مینه او محبت او یووالی او ورورولي رامنځته کوئ. دا تاسو یاستئ چې ځوانان د مینې محبت په ټغر راټولوئ او دا تاسو یاستئ چې نفاق په له منځه وړئ، اتحاد او یووالی به رامنځته کوئ. د سیالیو مالي ملاتړ کوونکي ملي سوداګر حاجي سخي دستګیرزوی وایي چې د دغو سیالیو د جوړېدو موخه یې د ځوانانو ترمنځ د یووالي او ورورولۍ پیاوړتیا او د مرحوم شاپور ځدراڼ د یاد تازه ساتل دي. نوموړي ډاډ ورکړ چې په راتلونکي کې به هم د ورزش ترڅنګ په نورو برخو کې د خپلو هیوادوالو ملاتړ ته دوام ورکړي او د ځوانانو د پرمختګ لپاره به خپل مسؤلیت ادا کوي. د دې ټورنمنت چې جوړ شوی د شاپور ځدراڼ خدای په یاد باندې خدای پاک دې وبخښي د اتحاد او د اتفاق په مورد کې جوړ شوی. د سیالیو لوبغاړي او ځوانان هم د ورته ورزشي پروګرامونو له جوړېدو خوښ دي. دوی وایي دا ډول سیالۍ نه یوازې د دوی استعدادونه لا پیاوړي کوي بلکې د پرمختګ هڅې او لاسته راوړنې لپاره یې روحیه هم لوړوي. موږ ډېر ونه خوشحاله یو. د نورو تجاران نه موږ دا هیله لرو چې دا رقم د ارګون خلکو ته همداسې ټورنمنټونه جوړ کړي چې خلک او د نشي توکي او د هغه نه مثال خلاص وي او دلته مصروفه وي. یعنی داسې الفاظ نشته، هغه د خوښۍ الفاظ چې موږ دلته بیان کړو ډېر د خوښۍ او د ویاړ ځای ده چې د ارګون سرمایه‌داران هغه مالداره خلک چې دلته ځوانانو لپاره ورزشي فرصتونه برابروي، ټورنمنټونه برابروي. شاپور ځدراڼ د افغانستان د کرکټ له نومیالیو ملي لوبغاړو څخه و چې د هیواد لپاره یې په بېلابېلو کورنیو او نړیوالو سیالیو کې د پام وړ لوبې کړې دي. د هغه ورزشي خدمتونه او لاسته راوړنې د هیواد د کرکټ له مینوالو سره لا هم ژوندی دي. د نوموړي په یاد د ورته سیالیو جوړېدل د هغه د نوم د ژوندي ساتلو ترڅنګ د نوي نسل د ځوانانو د هڅونې او د ورزشي استعدادونو د ودې لپاره هم ارزښتناک ګام بلل کیږي.